محترم دوستانو سلام د چینی ژبې لوست هم زه غوټۍ او زه جان روانزازی هر کړای کوو زه به لومړی د چین په اړه لنډ معلومات در سره شریک کړم د چینی لیک کرکټرونه د نړۍ د لیک له ډېرو لرغونو بڼو څخه دي تر اوسه د چینی لیک د کرکټرونو په اړه داسې پخواني تاریخي اثار پیدا شوی چې کمپیوټري زره او 400 کاله مخکې د کیشاپونو پر کاسو یا د حیواناتو پر هډوکو باندې کښل شوي دي د چینی لیک کرکټرونه د شکل معنا او غږ په زړه پورې جامعیت دی د چینی لیک د کرکټرونو بڼې معنا ورکوي چې دغه ډول لیک بڼه په اوسنۍ نړۍ کې یوازینۍ بڼه ده که څه هم ځینې کسان په دې نظر دي چې د چینی لیک کرکټرونو شکلونه ډېر سخت دي خو رښتیا ده چې په ژوند کې د چینی ژبې تقریبا 3500 سمبولونه او په ډېرو وختونو کې یوازې 500 سمبولونه کارول کېږي غوټۍ جانې ډېره مننه چې د چیني ژبې د کرکټرونو په اړه مو په زړه پورې معلومات شریک کړل زه هم د یوه بهرني په توګه پر دې ان یم چې د چیني لیک کرکټرونه سخت دي خو بڼې یې ښکلې ښکاري او د تصویر په شان ډېرې په زړه پورې دي او د دې ترڅنګ د چیني ژبې ګرامر بیا سخت نه دی خو سمه ده د چینی لیک کرکټرونه په رنګارنګ پادرونونو سره هنري سبک هم لري اوس به د چینی ژبې درس پیل کړو د چینی ژبې نننۍ لوست مو نورو ته د نیکو هیلو او مبارکي ډول ډول پیغامونو ته ځانګړی کړی دی دا ډېر ښه مطلب دی نورو ته د مبارکۍ پیغام د خوشحالۍ چاره ده زه پوهېږم که څوک ښې چارې ترسره کړي او بریالیتوب ومومي نو موږ په چیني ژبه کې ورته ګونګشي وایو او سمه ده که څوک واده کوي نوی کور ابادوي د ماموریت درجه یې لوړه شي او په ازموینې کې بریالی شي او یا نوې سوداګري کوي نو موږ ورته مبارکي لپاره ګونګسي وایو ګونګسي په پښتو کې د مبارک موشه په معنا ده موږ د ګونګسي په وایلو سره د دوی خوشحالۍ او نیکمرغۍ احساسولی شو معمولا موږ دود لرو چې په یو وخت 2000 ګونګسي ووایو یعنی ګونګسي وایو ګونګشي سمه ده ښه تلفظ لري نو چینایان همیشه نورو ته خوای له هم وایي معنا یې دا ده چې خوشحاله اوسئ که څوک د زوکړې ورځ لمانځي نو موږ ورته 生日快乐ووایو 生日د زوکړې ورځې په معنا ده د اختر د رارسېدو په وخت کې یو بل ته 节日快乐وایو معنا یې دا ده چې اختر مو مبارک شه سمه ده د نوي کال د رارسېدو په درشل کې چینایان یو بل ته شینیان کوایله یا شینیان هاو وایي یعنی نوی کال مو مبارک شه شینیان د نوي کال په معنا ده هو سمه ده موږ د میلادي کال په لومړۍ ورځ یو بل ته 新年好وایو ټولو ته معلومه ده چې په سرارني جشن د چینایانو لپاره ډېر مهم اختر دی په چیني ژبه کې په سرارني جشن ته 春节وایي نو د په سرارني جشن په درشل کې موږ یو بل ته 春节快乐یا 过年好وایو 过年好یوازې د په سرارني جشن په درشل کې وایل کېږي غوټۍ جانې په افغانستان کې خلک د روغبړ پر مهال یو بل ته د روغتیا هیله څرګندوي نو په چیني ژبه کې هم د روغتیا یا د روغ جوړ په اړه څه پیغامونه شته دي شته دي که څوک ناروغ وي او صحت یې ښه نه وي نو موږ ورته 祝你健康یا 早日康复وایو معنا یې دا ده چې روغ او جوړ او سوکاله اوسئ دغه راز موږ همیشه زړو کسانو او مشرانو ته 祝您身体健康وایو دا هم د سوکاله اوسئ معنا لري که څوک په امتحان انتخاباتو یا ټاکنو سیالیو او مهمو کارونو کې برخه واخلي نو موږ ورته څنګه پیغام وړاندې کولی شو موږ ورته 祝你成功وایو معنا یې دا ده چې بریالي اوسئ دغه راز که څوک په سیالۍ کې ګډون ولري نو موږ ورته加油وایو یعنی تکړه شئ او هڅه وکړئ نو د سیالیو په ترڅ کې نندارچیان هم په جګ اواز加油غږونه کوي او له دې لارې لوبغاړو څخه خپل ملاتړ څرګندوي اوس په چین کې افغان سوداګرو شمېر په زیاتېدو دی افغانان ورځ تر بلې زیاتېږي
نو خدای چې د ښې سوداګرۍ په اړه کوم ځانګړی پیغام ولرو څنګه ده哈ځانګړي پیغامونه شته دي مونږ سوداګرو ته恭喜发财او生意兴隆وایو恭喜发财یعنی ښه ګټه ولري او生意兴隆یعنی ښه سوداګري ولري که تاسو سوداګرو ته داسې پیغامونه ووایئ دوی به ډېره خوشحاله شي ښه نو د واده لپاره به هم کوم ځانګړي پیغامونه وي ښه ده چې یو څو دانې ووایي سمه ده او که مونږ د چا د واده په مراسمو کې برخه واخلو نو مونږ باید ورته 新婚快乐百年好合او白头偕老ویلی شي نو 新婚快乐په دې معنا ده چې واده مو مبارک شه白头偕老او百年好合په دې معنا ده چې ښه ژوند ولري یا تل ښه ژوند ولري新婚快乐百年好合白头偕老نورو ته د مبارکي او نیکې هیلې پیغام ورکول داسې چاره ده چې له خوشحالۍ څخه مالاماله وي نو هیله ده تاسو تر درس وروسته ډېر تمرینونه وکړئ نو نننی لوست په همدې ځای پای ته ورسېد ځای جین د خدای په امان再见